کندهار د نږدې 3 میلیون وګړو په لرلو سره خو بیا هم په 48 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. په تیرو 15 کلونو کې دې ښار ته د برېښنا برابرولو په موخه څه باندې 100 میلیون ډالر بهرنۍ مرستې لګول شوي، خو ځانګړی یوازې 12 میګا واټه برېښنا لري. اوسېدونکي له دې لارې ځان ته برېښنا برابروي. چې یو غړپ اوبه نه لرو، برق نه لرو، برق مو د شپې راځي 1 ساعت، بعد 1 ساعت بیا موږ برق نه لرو، یوه ورځ خو بالکل شته رانه. د برېښنا نشت دلته کاروبار هم اغېزمن کړی دی. دلته زموږ کاروبار ګرده د برق سره دی، زموږ په کندهار کې برق ګر سره نشته، د برق پر برابر په 2 میاشتې برقي شی ګر سره خرڅ کړی نه دی. د دایمي برېښنا نشتوالي د کندهار د ختیځه څنډه کې د صنعتي پارک تولیدي چارې هم اغېزمنې کړي دي. د ملکو په نوم د لبنیاتو د تولید دا فابریکه هره ورځ زرګونه لیټره شیدې پروسس یا چاڼوي او د خپل تولیداتو د خوندي ساتلو لپاره 24 ساعته برېښنا ته اړتیا لري. د دې فابریکې چلونکي وایي د اړتیا وړ برېښنا لویه برخه د ډیزلي جنراتورونو په مټ برابروي. په جنریټر باندې کمپنۍ هیڅ کله نه چلیږي، ځکه موږ 14 ساعته نور برق ته ضرورت لرو. زموږ جنسونه باید 24 ساعته برق کړي، که 2 ساعته برق نه وي او موږ دغه تولیدات چې دي دا د منځه ځي، خرابېږي، کیفیت یې د منځه ولاړی. په 2003 کال د کندهار صنعتي پارک نږدې 10 فابریکې وې چې له کجکي برېښنا بند څخه 10 میګا واټه برېښنا ورکول کېده. په تیرو 15 کلونو کې د برېښنا د نشت له کبله 2 ځله دغه فابریکې د 2 میاشتو لپاره له فعالیته لوېدلي. په 2010 کال د امریکا حکومت په مالي مرسته د کندهار د دغه تولیدي فابریکو د بیا فعالولو لپاره د 350 میلیون ډالرو په لګښت 10 میګا واټه حرارتي برېښنا برابر کړه، خو دا پروژه یوازې 4 کاله وه. موږ فعلاً په دغه 8 میګا واټه باندې 1200 کسه په کار اچولي دي. یوازې په صنعت کې په وچه میوه کې هم 6000 تر 9000 کس پورې په وچه میوه کې موږ په کار اچولي دي په دغه 8 میګا واټه، او که چیرې دا 40 میګا واټه سي دغه فابریکات به د 40 میګا واټو سره د 200 څخه 600 ته پورته سي. کندهار ښار او دغه ولایت کې صنعتي پارک 180 میګا واټه برېښنا ته اړتیا لري. د سولر یا لمریزې برېښنا دا پلانټ یو له هغو څو پروګرامونو څخه دی چې افغان حکومت غواړي له اړخه یې دې ښار ته برېښنا برابره کړي. دمګړی په کندهار کې د 40 میګا واټه لمریزې برېښنا پر 2 دا ډول پروژو باندې کار روان دی چې تمه کېږي 15 هغه به یې تر راتلونکي 2 میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته وړاندې سي. دا په افغانستان کې د برېښنا د لیږد د حلقوي ځنځیرې ملي پروژې برخه ده چې دمګړی د سیند د لګېدو چارې له غزني څخه بیا تر کندهار پورې روان دي. تمه کېږي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به وارداتي برېښنا زابل او کندهار ته هم راورسول سي او په ځینې بیروني حالاتو کې به په کجکي فابریکه کې تولیدېدونکې برېښنا د افغانستان ځینې نورو برخو ته هم ورسول سي. کندهار او هلمند ته د برېښنا برابرولو بله سرچینه د کجکي بند. افغان حکومت د دغه بند د تولیدي برېښنا د کچې لوړولو لپاره د 180 میلیون ډالرو په لګښت د بند پراختیایي چارې پیل کړي. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به یې د برېښنا د تولید کچه چې اوس 50 میګا واټه ده 150 ته لوړه سي. خو دا چې د سلګونه میلیون ډالرو په لګولو سره کندهار روښانه نه سو، خلک لا هم شک لري چې دا ځل به حکومت وتوانېږي د دوی کورونه رڼا کړي که نه. مامون درانۍ، BBC کندهار.